نن بیا تقریبا د شپې 10 بجې دي. زه بیا وزیر اکبر خان صاحب ته راغلم. دلته د ماشومان درته ښکاري بله ورځ ما کور کرایه ورته ورکړه او پیسې مې ورته ورکړې 2 میاشتې کور کرایه. اول خو یې دا ویلې چې موږ کور کرایه نشته او هغې په خاطر موږ راځو. مخکې انا ځان سره کېنوله، اوس دا د 3 واړه ماشومان بچیان ستړي مه شي، ستړي مه شي، خیرت دی. تاسو خو بیا دلته ناست یې که نه؟ ته راشه ته راشه راجیب شه ته راجیب شه تاسو راشئ 3 واړه راجیب شئ راشئ پاسې راشئ ښه ګورئ ورته راشئ راشئ. بل ځل خو انا ناسته وه او دا ځل دا دی واړه واړه ګلالي ماشومان دا هم راوستي ځان سره. هلکه ته څنګه بیا راغلی؟ تا خو یې یوازې کور کرایه راباندې نشته زه 3 شپې ګوره کور کې کېناستلم. خو کور کرایه خو یې هغه وه کور کرایه مې هغه خو دې وشوه که نه؟ 200 میاشتو وه؟ 2 میاشتو. دا نو ته چې راځې خپله دا واړه ماشومان ولې راوړي دا 2؟ دغه مې مور رالېږي، دا خو راپسې زاړي راوځي او دا خو ډېر چالاکه نه یې؟ نه انشاءالله کنه چې په چا باندې مشکل وي بس نو هغه که تېره ورځ ویډیو کې به تاسو کتلې وی هغه دی کور کرایه مې نسته بیا 2 میاشتو کور کرایه وشوه. د خوراکي موادو لپاره دته ما نمبر ورکړو، زنګ هم ورته ورشوی دی. انشاءالله دې شنبې ورځ راوغوښتل شي هغه به وشي. اوس لارې حل څه شی دی چې دا ماشومان انده کې بیا راونه باسي؟ څه کوی شو درته؟ څه شی درته بس همدغه د کور کرایه کور کرایه خو شو نور وړوکی دوکان درته چې جوړ کړو بیا راوځې بیا خو ضمانت راکړې. دا وړوکی څومره وړوکی ګلالی ماشوم دی دا بچی وګوره دا ته بچی تا ته څوک وایي چې راوځه؟ لږ په زوره خبرې ته زه خو خپله راوځم څه کار دلته خو ته کار نه کوې سوال کوې که نه؟ سوال خو تاسو ته پته ښه خبر نه ده. قیامت په ورځ به د سوالګر په مخ باندې بیا هغه دا تور تور خالونه یا خو سړی شرمېږي که نه؟ تاسو سوال ولې کوئ؟ دا خو دا وړه وړه ماشومان ګوره ځوانه ته وکړه دا خبرې ته مو پلار چې دی ښه ډېري دی دا د مونږ 3 وړه یې که نه اول مې چې انا وه مونږ 3 انا مې خو لاړه که نه هغه لوګر ته لاړه مونږ 3 وړه نه که نه وهي څه کوي وایي مونږ ته پیسې راکړه په چاقو یې وهلی په دې لاس په چاقو یې وهلی وایي مونږ ته پیسې راکړه وایي د ورځ ته پلار په چاقو وهلی کوم ځای په دې لاس دغه ځای نو تا دولت نظام کړی دی وایي دا پوډري دی وایي دا خو اوس دولت خو پوډران وړي که نه؟ خو دا یو دفعه ویوړه بېرته یې راخوڅ کړه عمل یې خوڅ کړه اوس بېرته راغلی که ښه اوس دې پلار چېرې دی؟ اوس کور کې دی کور کې دی بس وهي م ټکوي وایي راکړئ ما ته 1000 روپۍ 800 روپۍ 1800 پلار درنه غواړي. ښه دا ویډیو به کېدای شي زموږ دولت ګوري او نو که بیا داسې شي موږ خو د پلار مجبور دولت ویسي چې ولې ته خپل بچو ظلم کوې. صحیح ده ادرس خو دې ما سره شته. ښه د شنبې ورځ نن جمعې شپه ده شنبې ورځ به انشاءالله تاسو ته مواد هم د کور هغه شي میلاو شي خو دا بچي به نه راوباسي. صحیح ده واده ده که نه؟ او که بیا دې راوباسل بیا څه وکړو؟ نه زما زړه به چې ته خپله ووایې نه اوس د شپې 10 بجې دا خو مریضېږي دا وګوره دا بچی وګوره هغه شونډې هغسې راپېږي دا ته وګوره دا هغسې یخ نیولی دا کار مه کوه. صحیح ده او نو شنبې ورځ به مواد ترکیب ده. څه کوی شي دوکان مکان څه کور مخ سر ته کېږدو دوکان بیا خو به نه راوځې ضمانت به راکړې. ښه دوستان دغه دی تاسو مخکې دې ځوان خو ماته ویلې چې ما ته دوکان کېښودل شي او انشاءالله بیا به راوځم نه. صحیح شو که نه پهلوانه؟ ښه دې لپاره موږ دوکان بندوبست هم کوو سودا به م ورته هغه کوو. امید دا لرم چې بیا آینده کې دا ماشومان یخ ته راونه باسي ژمی دی مریضانېږي ښایسته ماشوم ګلالی دی هغه بله بچی وګوره نو مناسبه نه ښکاري. که تاسو ته مناسبه ښکاري ویې وایي ویډیو سره شریک کړئ او کوشش وکړئ د لپاره له خیر او دوکان زمینه څه کومه صحیح ده کو بیا به انشاءالله نه راوځي. صحیح ده او سلام علیکم.